رسول الله صلی الله علیه وسلم گران صحابی سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کی قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى ماذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم سبشتنا وكل دا الله نبي در طول بهترین عمل دا ثواب و دا اجر پا اعتبار باندې کم یو دی الله تا خوش عمل کم یو دی دا الله خوش یعنی هغه عمل چې الله جل جلاله مؤمن ته ډیر ثواب ورباندې ورکوي قال الصلاة على وقتها نبی کریم صلی الله علیه وسلم رتویل چې د الله محبوب عمل د الله خوش عمل هغه المنز په خپل وخت کې کول المنز پر خپل ټیم باندې کول المنز په صحیح طریقه باندې کول المنز د آداب او د شرایطو سره مناسب کول قلت ثم أي وما هو نبي كريم صلى الله عليه وسلم تبيا والدردي ورست بيا كم عمل دي قال بر الوالدين نبي كريم صلى الله عليه وسلم بيا رتويل بيا د مور و پلار سر احسان کول د والدین سر احسان کول د مور و پلار سر شکول دا در ټولو بهترین عمل دی چې الله ورباندې خوشاله کیږي او انسان ته الله ډیر اجر ورباندې قلت ثم أي بیا وما و نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو در دی ورسته بیا بهترین عمل الله ته محبوب عمل الله خوش عمل کم یو دی قال الجهاد فی سبیل الله د الله جل جلاله په لار کې جهاد کول د الله جل جلاله د رضا د پاره د الله د دین د نصرت د پاره د الله د دین د کومک د پاره د الله په لار کې جنگیدل دته جهاد وای د جهاد بهترین عمل د حدیث شریف روایت بخاری و مسلم دواړو کړی